د دې ابو لهب ښځه وه، د نبي علیه السلام سره ډېر لوی بغض به یې لره او لویه دشمنه وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، لویه دشمنه وه. هغې به دومره ظلم کو چې تله به ځنګل ته و زوزان او غنې به یې راوړې، ازغي به یې راوړل او په هغه لار کې به یې اچول چې په کومه لار به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تېرېده. دا د هغې ظالمې ظلمونه او ظلم به یې کو د نبی علیه السلام سره او تکلیفونه به یې ورکول او بد به یې وې، د حضور پاک به یې ډېر بد وې. نو چې دا آیاتونه صورت نازل شو نو دې له نوره غصه ورله. اوخو دا زما د خاون متعلق اوس دې پراپګنډې شروع کړي. دا خو د قرآن شریف صورت دی لیکن هغې په بله ورواړو لخه اوس زما د خاون خیرې او د هغه بدي دا به په خلکو کې مشهوري او د هغې دپاره شعرونه وی. دا شاعره م وه، ام جمیل یې نوم، ام جمیل د کونیه وه، په دې کونیه به خلک مشهورېدل. نو هغې څه چل وکړو، هغې راله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ودرېدله، چاچی هم ده او ډېرې بدې ردې شروع کړلې او وی به چې کنزل به کول نو د نبی علیه السلام نوم به یې نه اخېسته. نوم یې ښایسته دی که نه، ښکلي نوم دشمن ته څوک نه لي. محمد معنا د ستایلې شوې د ښکلي صفت خاوند، نو دا ښه نوم دشمن ته څوک نه لي. د دې بالمقابل به بل نوم اخېسته، مزمم به یې ورته وی. مزمم د محمد بالمقابل دی. محمد ستایلې شوې په ښو صفتونو چې څوک ذکر کوي هغه ته وایي، او مزمم چې څوک په بدو څوک یادوي هغه ته وایي. نو دی به کنزل کول، را به غلام وبدرېده مخامخه، وی مزمما عصینا، مونږ د دې مزمم تابعداري نه کوو، نافرماني یې کوو. و امره ابینا، او د ده د کار نه مونږ انکار کوو، د ده کار سره مو نه لګي. و امره ابینا و دینه قلینا، او د ده دین سره زمونږ بغض دی، دا دین هم نه دی خوښ. او کنزل به کول. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چا وی صیب ستا نوم نه اخلي، مزمم درته وایي او کنزل درته کوي. نبی علیه السلام وخندل، مسکی شو، وی خدای را دې ظالمانو نه زما نوم هم محفوظ ساتي. مزمم به څوکي، زه خو نه یم، کوي دې ورته کنزل کنه. انا محمد صلی الله علیه وسلم، زه محمد یم. دا دوی چې کوم نوم اخلي دا به څوکي، کوي دې ورته کنه، ما ته خو یې نه کوي. نو الله قرآن شریف کې د دې ښځې متعلق آیت نازل کا. نو دوه علما دوه خبرې کوي او د دواړو جمع ممکنه ده، چې دواړو کې تطبیق هم ممکن دی. وامرأته ښځه حمالة الحطب، دا یو ځل تلې وه او د غنو ګېډې یې تړلې وه. بعضې مفسرین هم دقسې لیکلي دي، د غنو ګېډې یې تړلې وه او دا ګېډې یو چت که او یو غټه تیږه وه په هغې د پاسه کېښود ګېډې. او که ستاسو خیالي دا اوس هم بعضې خلک چې دا خشاک راوړي، دړې راوړي، نو په شی راواړئ او دا پړې یې دې سینې ته اړم کړي، لاس کې نیولي، نو دقسې دې ګېډې ځان ته بره په یو موړه باندې کېښوده او دمه کېدله ورته چې دا به اوس زوړم د هغه نه، او نبي علیه السلام ته به یې په لار کې غورځومه او پړې دې سینې ته داسې را مخامخ کې لږه دمه کېدله چې دا په ځان راړم. یو فرشته الله راوسته، هغې هغه ګېډي له شاته دیکه ورکړه، ګېډې د هغه تیږې نه شاته پرېوته او پړې نیغ راغې دې مرۍ ته یې پرېوته. فی جیدها حبل من مسد، او دا مرۍ خپه شوه، په هغې خدای مرداره کړه. او بعضې مفسرین لیکي چې دا د قیامت پر ورځ به د قبر کې، قیامت کې او جهنم کې هم د دې دا سزا ده چې غاړه کې به ورته الله د اوسپنو زنځیر واچوي او جهنم کې به د مرۍ نه تړلې شوي، په دې خوله او په دې مرۍ پیغمبر علیه السلام پسې سپکې ویلي دي، ژبه به یې بار روتي او جهنم کې به د مرۍ نه تړلې شوي او الله به ورله سزا ورکوي. نو خدای دی هم نه دي پرېښې ظالمان، خو نبي علیه السلام له خو یې تکلیفونه ورکول کړه، لرې پې واچو په شا مبارکه. دته مې مخکې قصه کړې ده. عقبه ابن ابي معيط راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې دې ګریوان نه ونیو.
حضرت عبدالله ابن مسعود وی زه ولاړم خو افسوس چې څه مې نشو کولی، هېڅ مې نشو کولی. او دیکې به یې ورکولې، مړی ته به څادرونه وله واچول، هغې له به یې ول ورکړ. حضرت ابوبکر صدیق به راغی، پړی به یې مړی نه به یې ول لرې کړ. اتقتلون رجلا یقول ربي الله. هغه سړی ظالمانو وجنې، پیسې دنه نه غواړي، مال دولت نه غواړي، صرف یو ټکي وایي چې رب زما الله دی. دا د حضور پاک د مبارک وجود سره دا کارونه دوی کول، د حضور پاک سره. او مخامخ چې براتل پیغورونه خو بیلو. نبی علیہ السلام خو یوازې یو څو ملګري دي ورسره، او نو ټول قوم او ټوله مکه او ګردونوا خلک مخالف دی. بیت الله د بوتانو ډک دی، د بیت الله کې دننه بوتان، په مطاف کې بوتان. دا د نبی علیہ السلام خلاف، او هغوی کم او کافران پې ډېر. یو بل ظالمو امیہ ابن خلف راغی نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرېد، کنځل یې شروع کړل، مخامخ یې ورته کنځل شروع کړل نبی علیہ السلام ته. او دا لوی کافر و بدر کې بیا خدای راولي مردار یې کړ. دا امیہ هغه کس و چې بلال رضی الله عنه به په شګو سملو، دا هغه کس دی. نبی علیہ السلام ته مخامخ کنځل یې کول او خپله بړایي به یې کوله، زه داسې مو تسې او تا د غریب سړی او مشرک غواړې او مالدار خو زیمه. اوس هم دا بعضې غریب ته خدای پاک دا کمزورې سړی لږ ښه کي، نو دا بعضې خلک هغه نشي برداشت کولی. مال ما سره دی، دولت ما سره دی، د ځمکو زه خاوند یم، قوم زما دی، او ته راځي او یو یتیم او زه په موږ د مشرۍ خبرې کې. الله آیتونه نازل کړ، ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. اوخو کبرجن په جبه او په زړه کې انتهایی مردار کبرجن مال دې جمع کړی دی، او هر وخت هغه خپل مال شمېرې او په خلکو د مال باطنې کې. هی کبرجنه، تا به خدای راونیسې او هلاکوي به دې الله وایي، پرېږدم دې نه هلاکوم به دې. یحسب ان ماله اخلده. تا دا څه خیال دی چې ما سره څه شی دی، دا به ما سره همیشه څه، او زما مال و دولت او بچی به همیشه څه. کلا لینبذن فی الحطمة وما ادراک ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ستا اخیری انجام اور دی د جهنم، اور ته به دې لېږم، پرېږدم دې نه. دا آیتونه به نازلېدل د دې سپېرو په حق کې. څومره بدبخته دي چې عرش عظیم نه الله د دې په مذمت کې او د دې په عذاب کې آیتونه رالیږي، سپېره دي پوهېږي نه. د دې یو بل دوستو عقبه ابن ابي معيط، دا د دې یو بل دوستو عقبه ابن ابي معيط، او دا سخت د نبی علیہ السلام دشمنو. او عجیبه دا وه چې د نبی علیہ السلام سره د نبوت نه مخکې ډېره قریبي دوستانه وه، ډېره قریبي دوستانه. خو کله چې بیا حالات راشي، بعضې وخت کې دا خلک وایي لکه ګورې سم شه، وایي دا خپل به دې پردي شي ګورې ټول. نو بعضې وخت کې بیا پردي خپل پردي کېږي. نو دا ظالم ډېر پیش و د نبی علیہ السلام په دشمنۍ کې، دومره پیش و دا لرې د نبي هم په شا مبارکه ده غورځولي، دا د مرۍ نه نیول ده کړي، دا غاړه کې ساده رچول ده کړي. خو ګورې نبی علیہ السلام به غږ نه کو چاته. وجه څه وه؟ وجه دا و چې د الله را طرف نه حکم ده چې ته به غږ نه کوې، جواب به هم چاله نه ورکې، ته صبر کوه بس. باقي کار زما دې ته ګوره چې نظام سمیږي که نه سمیږي، خو ته لږ صبر کوه. یو ځل دی نبی علیہ السلام سره داسې کېناست او پیغمبر علیہ السلام د خدای قرآن نازلېده. نو نبی علیہ السلام ورته ویل ای عقبه ته لږ رانږدې شه، تا ته خو زه معلوم یم که نه زه څوک یم، ته ما نه پېژنې. د دې خبرې نه مخکې ما چې ته دروغ ویلي دي چې زه به اوس دروغ ویم. زما کردار وګوره، ما چې ته چاته ظلم کړی دی، ما چې ته د وعدې خلاف ورزي کړې ده. نو ده یو څو خبرې د نبي علیہ السلام واورېدې. نو چې دې پاسې د یو بل کافر سره دوستانه و، ابی ابن خلف، هغه ته پته لګېدلې وه چې نن خو عقبه ابن ابي معيط تللی دی او د نبي علیہ السلام سره مجلس کړی دی، او دوی به یېرېدل چې ورسره مه کښېنې، جادوګر دی ګورې سر د باندې کوي، عیاذا بالله. چې ته خبر شو هغه ابی ابن خلف دی ورغې ورسره کېناستو، هغه ته ځه لکه نن نه پس ماله نه راځي. ولې؟ وایي ته محمد سره دې ناسته کړې ده،
صلی الله علیه وسلم. نوم چې علم لږ درود شریف ورسره وایه. تا هغه سره ناسته کړې ده، داسې معلومیږي لکه چې ته د هغه ملګری یې. وی نه هسې په لاره تېرېدم ورسره لږ ساعت کېناستم، وی ما د سره ختمه ده، ما له به نن نه پس نه راځي. دا ابی ورته وایي، دې عقبه ته وایي. یا لکه هسې ناست یم، ما چې کوم کارونه کړي دي هغه تاسو نه دي کړي. وی نه به زما ستا خبره ختم. داسې ابوبکر هم ووایي هسې ورسره کېنم اوس یې ملګری دی. داسې عثمان هم ووایي اوس ورسره کېنم اوس یې ملګری دی. داسې عمر هم او ورسره اوس ملګری دی. نو ته به هم سبا د ملګري. هغه وی لکه بس معافي غواړم بیا به نه کېنم که نه، معافي غواړم معاف مې کا. وی هله به دې معاف کوم چې لاړ شي او د نبي علیه السلام نوم مبارک یې واخلې چې په مخ وله لاړې وتوکې. دا بدبخته را پاسېدو، مقصې یې وکړله، حضور پاک ناست و دې راغې په مخ مبارک یې ورته لاړې وتوکړې. دومره بدبخته خلک. افسوس سړي له راشي چې زه ستا خیر لټوم، ظالمه ته ما سره ظلم ولې کړ. بعضې وخت مونږ له ډېر افسوس راشي، مونږ مولیانو له هم بعضې وخت افسوس راشي. مونږ هم کله ګیله کې راشو چې یا خدایه مونږ خو د قوم خیر لټو. په جنازه کې ورته چغې وو، خیر لټو. په جمعه کې ورته چغې وام، خو خیر یې لټوم. په عام مجلس کې ورته چغې وام، خو خیر یې لټوم که نه، چې دا قوم نیکان شي، دا قوم دینداره شي، د دې قوم د عقیدې، د عمل، د اخلاقو اصلاح شي. د مور پلار بیان ورته کوو چې مور پلار سره ښه شي. دې کې خو د قوم فایده ده، زما پکې څه دي. بچو سره تعلق شي، د ګاونډي سره تعلق شي، او الله را دې قوم نه رضا شي. چې په مونږ کې داسې پوټې غوندې داغ وویني که نه، مونږ خو به د معاشرې خلک یو. غلطۍ خو به زمونږ نه خامخا به کېږي، ګناهونه به نه کېږي. د دې دنیا مثال دی، یو ډنډ دی، د ډنډ دی، دا داسې ډنډه ده. څوک یې میانځ کې ولاړ دي او که څوک یې په غاړه ولاړ دي، د څاڅکو نه خلاص نه دي. نو چې داسې یو څو داغه په ما وویني، بلکل مونږ خو ګناهګار خلک یو د خدای. غلطۍ خو زمونږ نه به خامخا کېږي. دا معاشره ده، چا سره به ډوډۍ خورو، چا سره به چیس کوم، د دې معاشرې نه مونږ پیدا یو که نه، بل چا نه خو نه یو پیدا. نو بیا به صاحب مولیانو پسې به خبرې شروع، پلان کې داسې او پلان کې داسې. نو مونږ له ګیله راشي چې یا د خدای بنده، مونږ څه غواړو ستاسو ای قومه، او تاسو په پوټې خبره حالانکې څه ضرر هم چاته نه رسولی. تاسو په پوټې خبره مونږ ولې رادي شي؟ څه چل شوی دی؟ د خیرات تمه دې نه کوو، د سخات تمه دې نه کوو. په ژوند کې مې د دې قوم سخات کورته نه دی وړی. د خیرات تمه دې نه کوم، د نه غواړم نه، بې ضرورته دې چای ډوډۍ نه خورم. زما به خورې، زه به دې شکر دې نه خورم. او ښېګړه ده سره کو، ځان نه یادوم. ګورې دا خپل ځان یوازې نه یادوم، دا علما ټول درته یادوم. تاسو خیر خواهان دي. نو سړي د پړه کې ګیله راشي. نو تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حالت ته وګورئ که نه، بینه دقه حالت چلیږي. هغه دې خیر لټوي، جنت ته دې لیږي، دوزخ نه دې اړوي، نیغه لار ده ته ښیي صراط مستقیم. او هغه شخصیت، الله اکبر، هغه مبارکه چهره، او ته راځې او په هغې لاړې توکې. دا بدبخته قوم دی که نه دی؟ دا تکلیفونه د حضور پاک دا مبارک د ذات اقدس سره شروع شو. یو بل کافر راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ودرېده. او چې څنګه مخامخ نبی علیه السلام ته د ده په حق الله تعالی قرآن کې آیت بیا نازل کړ. د دې سپېره په حق کې لاړې وتوکلې. نبی علیه السلام دفاع به الله کوله. ته غږ مه کوه، زه پیشه دی پیشه. داسې آیتونه د ابو لهب ته چې کومه خیره شوې تر قیامته پورې هغه لوستلی کېږي که نه لوستلی کېږي. ماشومان یې ملولي قرآن کې او ښځې یې ملولي. ابو لهب لاړ لیکن هغه خیره روانه ده. اوس د دې په حق چې کوم د امیه په حق چې کوم آیتونه نازل شو، ویل لکل همزة لمزة الذي لوستلی کېږي که نه لوستلی کېږي؟ که نبي علیه السلام جواب ورکړی خبره به هغه وخت سره خلاصه وه. لوستلی کېږي، تر قیامته پورې لوستلی کېږي. نو د دې سپېره عقبه په حق الله آیتونه نازل کړل. یوم یعد الظالم علی یده، یوم یعد الظالم علی یده. هغه ورځ به راشي چې دا ظالم به په خپلو لاسونو چکونه لګوي. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. افسوس کله د پیغمبر لار مې نیولې وه څه ښه به وه. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. که د هغو بی دوستانه مې نه وکړې څه ښه به وه. د هغه دوستانه نه وه پکار و، د پیغمبر مبارک دا لاره پکار وه. په لاسونو به چکل لګوي. یوم تقلب وجوههم فی النار. مخ به په دا اور کې اوړي راوړي به، پاتې نه دي، خدای نه دي پرېښی.
یو بل بدبخت راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته مخامخ ودرېده، نبی علیہ السلام ته، او د پیغمبر علیہ السلام په شان کې داسې ګستاخي وکړه چې یو اډوکې راواغش، اډوکې، هغه اډوکې داسې ریزه ریزه که او چوری که، هغه اډوکې داسې اومګه او چوری که، او نبی علیہ السلام ته مخامخ څه فرمایي؟ دغه ابی ابن خلف وی ته وایې چې دا به واپس جمدي کېږي؟ دا پیغور دی که نه دی؟ مخامخ یې ورته اډوکې چوره چوره که، وی ته وایې چې دا به جمدي کېږي، دا چوره به څنګه جمدي شي؟ نو الله قرآن شریف کې د متعلقه آیت نازل که وضرب لنا مثلا، څنګه دی؟ ونسیا ونسیا خلقه، وضرب لنا مثلا ونسیا خلقه، ما ته مثال کې پیش کوي اډوکې، ونسیا خلقه ځان یې هېر دی چې زه څه شی وم؟ قل من یحیی العظام وهي رمیم، دا چوره به څنګه خدای جمدي کی؟ قل اوایه ورته ای پیغمبره یحییها الذی انشأها اول مره، هغه سوره یاسین کې دی، هغه ذات چې لومبی دا اډوکې جوړ کړی دی، په دې قادر دی چې دا واپس هم جمدي کولی شي. داسې به راتلل. نو دا د حضور پاک سره بیا د بحث شروع وي چې په دې کارو نه شو، صحابه وټکولی شو، ووهلی شو. یو بوډی بی بی و حضرت زنیره رضی الله تعالی عنها، بوډی ده، داسې بلیټیټه ده، او د ابو جهل ویزده ده، د دشمن هېڅوک یې نشته، بې څوکه ده، غریبه بې کسه بې څوکه ده، خدمتګاره ده او بوډی ده، او الله ایمان ورنصیب که. ایمان خو ښکلو پورې نه دی چې ښکلی سړی وایي دا به مسلمان وي. تور بنګي چوړې چې ایمان پکې دننه پروت دی، د دې زرو کروڑونو اربونو سپینو امریکانیانو او روسیانو چینیانو نه د خدای په نزد بهتر دی چې ایمان پکې نه. ایمان خو جدا نعمت ته خدای ورکړی دی. نو ابوډی و نو چې هغې به د ایمان دا اعلان وکړه، نو ابو جهل به سپېړه ورکړه، ښه تم راته صابیه شوې، مسلمان ته به صابي وې، بې دینه به ولې تم بې دینه شوې. نو سپېړه به یې ورکړه، نو غریبه به راوغورځېده. نو ماشومانو له به یې ورکړه، وی جامې ته وباسې دې لاره کې ګرځوي. بوډۍ ښځه غریبه د زنانه دپاره خو دا لوی مرګ دی، الله یې له داسې بې حیایه نه مسلمان وساتي. نو دې غریبه څه نه شي ویلی، بوډۍ ده، پردي کور کې ده، څوک نشته، بې کسه ده. نو ماشومانو له به چوکې ورکړې، شا به یې په دې لاره کې ځغلوی وهی، چې سپېړه به یې ورکړه، نو زخمي به یې کړه، زخمي. نو غریب سره څه بنو؟ نو دارو خو ځان نه نشي کولی، نه ډاکټر له نه حکیم له تلی شي، نو د خپل لوپټۍ نه کمیس نه به یې ټوکړه وشلوله، نو هغه به یې د ځان نه ته وکړه. یو ځل یې ولې یو مضبوطه دیکه ورکړه او په ځمکه یې راوغورځولو، چتوله را خلاصولی، نو لاس یې ولې مات کړه. نو چې لاس دې مات شي نو درد یې څونه وي. اوس خو به لاړ شي ډاکټر بله حکیم له د به ته پټی ته وکړي. هغه زمانه کې مې علاجونه خو دا خواره چا بوتلی شوه، نو زر به یې خپله لوپټه راواغېسته، نو هغې نه به یې ځان ته وکړه. نو یو ځل یو لرګی راواغېست او په دا سر یې وواله. نو چې سر یې وواله، نو دا رګونه یې دننه وشلېدل، نو د سترګو نظر یې لاړ ختم شو، لنده شوه. نو چې لنده شوه، نو پیغور یې وله ورکړه، وی ځکه نه ته وایې چې زما خدای دی او یو دی، خدای دی او یو دی، او زمونږ بوتان نه منې، زمونږ خدایان نه منې، زه اوس خپل خدای ته دې وایه چې دې جوړه کړي، که نه زما خو لنده کړې، اوس دی خدای ته وایه چې دې جوړه کړي. نو دا څونه خطرناک پیغور دی. یوازې وال یو طرف ته کو، دا پیغور بل طرف ته کا. نو دا غریب په تپتپي ورو لاس تپی او کوټې ته لاړ، همدغه کور کې. نو پروردګار ته یې لاس اوچت کړ. رونو که یو سړی ډوډۍ نه خوري، نو ګزاره ورسره کېږي، مړه به شي که نه، اوبه نه څکي، نو زه خو مړه به شي را تندې نه که نه. لیکن چې یو انسان سترګې نه او زنانه وي او بې کسه بې څوکۍ څوکۍ نه، دا خواره به څه کوي؟ دا به دسماتي سره څه کوي؟ نو چې کوټې ته ننوته، نو پروردګار ته لاس اوچت کړه. ګران کار دی. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
من اخذت کریمته وی چې چا نه ما دا دوه سترګې واغېستې او ده پې صبر وکړ نو دله به زه د هغې په بدل کې جنت ورکړم. دی د غوږونو نه دي ویلي چې غوږ د چا نه والم، دی د لاسو نه دي ویلي چې لاس د چا شل کړم، دی د خپو نه دي ویلي چې خپې د چا شلې کړم، دی د غاښونو نه دي ویلي چې چا نه غاښونه وباسم، دی صرف او صرف د سترګو ویلي دي. من اخذتو کریمته حبیبته بل روایت کې دی چې د محبوب دو نعمتونه ته والم چې دواړه سترګې دي او دی پې صبر وکړي، شور فریادونه کی چې الله زه دې صحیح کړم، دا شور فریادونه کی صبر وکړي. نو نبی علیہ السلام فرمایي وی دله به زه جنت ورکم د دې په بدل. ګران کار دی. ړنده شوه غریبه په تپ تپي کوټې ته لاړه نو پروردګار ته لاس اوچت کړ، یا الله خالص ستا د مخه زما زه بربنډه شوم، خو خدای ما تا ته ګورې فریاد هم نه دی کړی. ایمان دی ته وایي زما وجود زخمی زخمی شو، الله ما تا ته فریاد نه دی کړی. زما اندامونه مات شو ټوټې شو، الله تا ته ما فریاد نه دی کړی. زه بیجابه شم خو تا ته مې لاس نه دی پورته کړی او نن لنده شوم بیا هم تا ته سوال نه کوم، الله ته مې وینې خو اوس ته لاس په بله وچوچتومه چې ستا د نوم پیغور یې راله راکړ چې خدای ته دې ووایه چې اوس دې جوړه صرف ستا د نوم بیزتی نشم زغملی، ستا د نوم پیغور نشم زغملی. نو دوه خبرې دي، یا خو ما نه دا ساواله چې قصه خلاصه شي او یا مې دا سترګې جوړې کا چې دا پیغور مې ختم شي. نو الله غیرتی بادشاہ دی. نبی علیہ السلام فرمائی انا اغیر منکم، وی ستاسو نه زه زیات غیرتی یم، والله اغیر منی، وی الله زما نه زیات غیرتی دی. نو دا لاسونه لا په مخ نور اخکلې، لاسونه لا په مخ نور اخکلې چې سترګې ورته خدای واپس کړې او د هغې نه ښکلې جوړه شوه، ټیک ټاک شوه. نو چې بار ته څنګه روتله نه ابو جهل او مقه خپل پیغور ورکه، وی څنګه سترګې به ړندې شوې، خدای ته دې ووایه وی ما ورته وویل هلې ټیک کړی. وی څنګه ټیک دی، دا څو ګوتې دي، وی دا دوه، وی دا څو دي، دا درې، وی ته شیطان ابو جهل یې. ایمان خو هم په صحابه کرامو کې ښه مضبوط ایمان وکړه. د مارونو دا صحابو سره تکلیفونه او د حضور پاک د ذات مبارک سره او کنځلې وې. نو چې په دې کارو نشو نو اوس جرګې شروع شو، میټینګونه شروع شو، میټینګونه لاول په منځ کې میټینګونه شروع شو چې دا کسان مسلمانان خو ورځ تر ورځه زیاتېږي، دې سره څوک ورځ تر ورځه زیاتېږي او غټ غټ سرداران ورځ تر ورځه زیاتېږي. عمر لاړ مسلمان شو، حمزه رضی الله عنه لاړ مسلمان شو، یو زمونږ نه یو مسلمانېږي، دې سره څوک. نو په دې کې یو کسو مشر و، هغه له لاړل، د هغه نوم و ولید ابن مغیره، سپین ږیری و، ډېر هوښیار و. ولید ابن مغیره سره میټینګ وکړ. کاکاجي څوک و؟ دا ټول مشران ورته راغونډ شو. دا خو ورځ تر ورځه مسلمانان زیاتېږي او دا موږ خلک دې څنګه منې کړو؟ جادوګر ورته ووایو، شاعر ورته ووایو، لیونی باندې مشهور کو، په کاهن یې مشهور کو، څو وایو چې موږ یو پراپیګنډه د ده دپاره وکړو او د حج په موقع د بار نه خلک راځي چې هغوی ته دا خبره ورسو او دې په دې نوم باندې مشهور شو، خلک دې ځان وساتي. ولید ابن مغیرې ورته څه وایي؟ وی داسې کار دی چې زه په دنیا په ګوټ ګوټ ګرځېدلی ما کهانت اورېدلی دی، کاهنان پیژنم، قسم دی که دا کاهن کاسې نه دی، دا نجومي چې ورته دا خلک وایي کاهن نه دی. او زه ګرځېدلی ما د دنیا په ګوټ ګوټ هر قسمه خلک مې لیدي دي. که تاسو وایئ چې دی لیونی دی نو ځان مه خرابوئ، دی چې څومره هوښیار دی او په دماغو جوړ دی نو داسې بل څوک نشته، دی ډېر پوه انسان دی، ډېر هوښیار دی. لیونیان داسې نه، که تاسو ورته لیونی وایئ سبا ورسره څوک خبرې وکړي پټس به راته وایي چې هغه کې کوم هوښیارتوب دی، تاسو ګډې وډې وایئ. او که تاسو وایئ چې دی ساحر او جادوګر دی نو دام غلطه ده. زه سحر پیژنم، ما سحر د نږدې نه کتلی دی، جادوګر نه دی. او که تاسو وایئ چې دا شاعر دی نو دی وایي زه په خپله شاعر یم، ولید ابن مغیره وایي زه شاعر یم. د ده کلام د شعر نه دی، د ده دا کلام چې دی د ده دا خبرې.
دا یو بل شی دی ما اورېدلی دی. د دې مثال د هغې اونې دی چې د کمې اونې جرړې په ځمکه کې ډېرې مضبوطې وي او څانګې په اسمان کې خورې وي. داسې مثال دی. او هغه څانګو کې میوه او څانګې شنې وي اوچېږي نه او هغه میوې ختمیږي نه. وی داسې کلام دی. قرآن شریف کې چې داسې ویلي دي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ومثل کلمة طیبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الله وی د کلمې طیبې مثال ورکوي چې په پختګۍ کې داسې ده لکه چې د هغې اونې چې ځمکه کې څانګې جرړې مضبوطې وي او بره تنې په اسمان کې یو څانګې خورې او د میوو نه ډکې وي. واقعي اسلام مقصد دی. کچه شی نه دی چې د چا زړه ته یو ځل ننوت دی به ځان وجني دی به ښځه بچي قرباني خو کلمه به یې دله ننوځي او څانګې خورې دي په دنیا کې میوه ده پکې په دنیا کې به هم د کلمې طیبې په میوه په خوږوالي محسوسه او په آخرت کې به هم فایده درکوي. نو داسې کلام دی ما اورېدلی دی. ډېر شیرین کلام دی او ډېر مزیدار کلام دی. نو څوک ورسره وی یو ټکي درته وایم دروغ خدا خو خیر دی دا به وایو جادوګر به ورته ووایو اگر چې جادوګر نه دی. عادت به ده چې چا به خبرې کولې نبي علیه السلام منځ کې مداخلت نه کوو چې هغه به خپلې خبرې خلاصې کړې نو بیا به نبي علیه السلام جواب ورکوو. کاکاجي وایه وی ښځه دې قوم ټول را لېږلي مو زه ذموار یم په ما خو د یقین دی که نه وزیر پاک کاکاجي بلکل ستا خو زه ډېر قدر کوم احترام کوم. وی ښه نو که ته ښځه غواړې که نه ته ګوته کېده په دې عربو په دې ښځو کې چې کومه دې خوښه یوه یا دوه یا درې هغه وخت کې د څلورو نه زیات نکاح منع نه وه څو چې دې خوښي د تا نه قربان ته ډېر هوښیار یې او ډېر ښشتی ښکلی یې او د قوم سره دې لوی قوم سره تعلق دی نو چې څوک تا له لور درکوي شرم به ونه کړي دا به خپل عزت وګڼي. که مال دې پکاري ما ته پټ ووایي یو غوږ به م ترې نه خبرېږي د شپې به پټ راوړم تا له به کور کې درکړم څومره مال چې دې پکاري تو غواړه زه دله راغونډم. که د دې کلي قوم مشري دې پکاري ته کشر یې خو ما ته مشر یې زه د ټول قوم مشر یم زه دې مشر منم. او که د دې علاقې بادشاهي دې پکاري نو زه دله منډه وام د دې ټول علاقې دې بادشاه کوم خو دا لانجې پرېږده بس ته پوه شه خیر دې که ته یې کې خو زمونږ دا خدایان مه چېړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی کاکاجي وی تاسو خپلې خبرې خلاصې کړې وی او زما خبرې خلاصې شوې وی زما خبره به اوس پوره واورې وی بلکل به واورم. وی ښه زما خبره دا ده چې زه د الله ذوالجلال پیغمبر یم الله را لېږلی ما یو کتاب را کړی دی یو کلام یې را کړی دی چې په هغه کتاب تاسو عمل وکړو نو ستاسو د دنیا هم پکې کامیابي ده او د آخرت هم پکې کامیابي ده. او ما ته الله دا ویلي دي ګوره زه د بادشاهي غواړم نه ښځې غواړم نه مال غواړم نه مشري هر څه دې ستاسو وي دا یې سم نه غواړم. دا ویمه چې الله یو منئ دې کې ستاسو څه تاوان دا د کانو نمشیدونه جوړ کړي دي هغې ته سجدې کوئ زه خو دا ویمه چې دا پرېږدی دا دله نه خیر در کولی شي نه د نه شر خوا کولی شي. ما ته الله ویلي دي چې دا قوم پوه کا دوی ویاروه زما د عذاب نه او د جنت زیری ولا ورکړه. او بیا د قرآن شریف یو څو آیتونه یې ورته وویل هغه آیتونه درته زه ویم دا آیتونه نازل شو حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما مطلب السجن چې بالا خدای او قرآن را کړی دی عربي خو چې څوک پې پوهېږي که نه زه زیری ورکوم خلکو له د جنت او د الله د عذاب نه یروم او خلکو ما نه شا واړوله او څه وایي ټوقې کوي ما پورې وی زمونږ زړونه پرده کې بند دي ستا خبرې پې نه لګي ځان لړه مه خفه کوه ځان له کړو مه ورکوه
او غوږونه م بند دي که ته ډېرې خبرې م کوې موږ نه اورو. دا به ټوکې کولې، د نبي علیه السلام په شان کې ګستاخۍ به یې کولې. او صاحبه خبرې ډېرې راته مه کوه، قرآن دې مه اوروه، موږ ستا منځ کې یو پرده ده، موږ نه اورو، غوږونه کاڼه دي، لپ کې پرده ده او ستا منځ کې پرده ده، نو څه ځان کړی؟ دا خبرې به یې کولې. قل انما انا بشر مثلکم، دا ورته ووایه چې زه خو یو بنده یم، څه د بار نه فرشته خو نه یم راغلی چې تاسو ما نه پېژنئ. مثلکم په ذات کې هم ستاسو په شان انسان یم، په صفاتو کې خو اعلی مقام لري. څنګه تاسو مور پلار نه پیدا زم نه مور پلار نه پیدا، تاسو څنګه خوراک کوئ زم خوراک کوم، څه نوې خو نه یم چې تاسو په ما کې شکونه کوئ. یوحى الی انما الهکم اله واحد فاستقیموا الیه واستغفروه. ما ته وحی کېږي د دې خبرې چې الله یو دی، شریک ولا نشتا. الله ته دی دین باندې برابر شي، د الله نه بخنه غواړي د سابقه ګناهونو. وویل للمشرکین الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. دا کافرو د پاره عذاب دی، او مسلمان چې نیک عمل وکړي د هغه د پاره لوی ثواب دی. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. تاسو په هغه خدای کفر کوئ چې دا ځمکه پیدا کړې، دا چې ځمکه بل څوک پیدا کولی شي؟ 2 ورځې کې به ځمکه پیدا کړې ده الله. او دغه ذات رب العالمین دی. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الله وی ما ځمکه پیدا کړه، ما اسمان پیدا کړه، په ځمکه کې مې غرونه پیدا کړل، او بیا ستاسو د خوراک خوردونو د جامې ټول بندوبست مې په دا ځمکه کې کړی دی، د لوګي نه مې اسمانونه جوړ کړي دي. دومره لوی طاقت مې دی، تاسو ولې زما طاقت نه منئ؟ او بوتان غوندې بې طاقته کمزوري څه ما سره شریکان کوئ؟ ورته بیا ووایه فإن أعرضوا، که دوی ستا خبره ونه منله نو فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. د هغې عذابونو نه م یروم چې کوم په سمودیانو په عادیانو راغلي دي. نو چې دې پورې وې نو دا عتبه را پاسېده او د نبي علیه السلام داسې ناستو، لاسونه یې شاته کړي وو، په ځمکه ډډه والې وه او ډېر په غورې د پیغمبر علیه السلام دا خبرې واورېدې. خو چې دی وایي چې فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، د سمودیانو د عادیانو د عذاب نه م یرومه، نو دې زر را پاسېد د پیغمبر علیه السلام په خوله مبارکه یې لاس کېښود، ویې وروره نور مخکې مه ځه، بس خدای د پاره په موږ رحم وکړه، خدای د پاره په موږ رحم وکړه، خدای د پاره په موږ رحم وکړه، مخکې مه ځه. چې ورته وی دا در باندې څه چلو شو؟ وی مې چې د عادیانو سمودیانو عذاب بس راغی راورسېده، نو ځکه ما وله په خوله باندې لاس کېښود. نو چې دې دا خبرې وکړه نو روان شو، ایسې ونه وی. ابو جهل او دا ټول کافران ناستو، نو دې وله ورغی هغوی له. نو چې ابو جهل ورته وکتل، وی کاکاجي بدل را روان دی، کاکاجي رنگ بل سوی بدل را روان دی. نو چې څنګه کېناسته، کاکاجي خیر دی؟ وی داسې کار دی، د دې سړي دا خبرې ما واورېدې، زه راته قسم خورم چې دا د انسان خبرې نه دي، دا د یو لوی ذات خبرې دي. دې کې چې کم شیریني ده او کم خوند دی، دا د انسان په خبرو کې دا خوند نشته. دا ما ته رښتونې معلومیږي. او زه دل یو مشوره در کوم، مشوره مې دا ده چې دا لږ پرې یا خو یې ملګري شي، خبرې رښتیا دي، دی رښتونه دي، مونږ ازماولې دی، مونږ ته پته ده، د ماشوموالي نه پیژنو کمې خبرې چې کوي دا د انسان خبرې نه دي. دا نه شعر دی، ما ته شعري معلومه ده، نه کهانت دی، زه کهانت او نجوم پیژنم، عمر مې پکې تېر شوی دی. دا رښتونه یې لږ دی، که نیمه دی، که بالفرض نیمه نه، نو بل چلو کې پرېږدې، غږ مه کوې. که چا مړ که مونږ به ترې پخپله خود به خود به ترې خلاص شو، او که چا مړ نه که او دی غالب شو، نو بیا به ملګري شو. د دې عزت زمونږ عزت دی چې دی غالب شو، دا زمونږ غلبه ده، دا زمونږ مشري ده. ابو جهل وی قوم ته، وی هم لیدل، ما درته نه وی چې جادو په اثر کړی دی، کاکاجي بدل دی. وی دی چې سم خوښی کوې، زما خو دا مشوره ده.